د قرآن کریم د ترجمې اتهڅلوېښتم درس سورة البقره یوسل او اتهڅلوېښتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولکل او د هر چا د پاره وجهتون یو لوری دی، هو چې هغه مولیها مخ اړوي هغې لوري ته. فاستبقو نو مخکې کیږئ تاسو، یعنی مخکې کیږئ تاسو یو د بل نه الخیراتي نیکیو ته. اینما هر چیرته تکونو چې یاستی تاسو، یأتی رابولی بکم تاسو الله الله تعالی جمیعا ټول، یعنی ټول به الله تعالی د قیامت په ورځ د اعمالو د جزا د پاره را ټول کړي. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر، علی کل شیء په هر شی باندې قدیر قادر دی. ومن حیث او د کوم ځاینا خرجتا چې اوزی ته فولی نو واړوه وجهک مخستا شطره طرف ته المسجد الحرام د مسجد الحرام یعنی کعبی طرف ته. وانه او بشک دغه یعنی دغه مخ اړول کعبې ته للحق یقینا حق دی من ربک د طرفه د رب دستا. وما الله او نده الله تعالی بغافل بخبره عما د هاغو یعنی د هاغو اعمالنا تعملون چې تاسو یې کوئ. ومن حیث او د هر ځاینا ومن حیث او د کوم ځاینا خرجتا چې وزی ته فولی نو واړوه وجهک مختستا شطره طرف ته المسجد الحرامی د مسجد الحرام یعنی کعبی ته. وحیث ما او هر چیرته چې کنتم یاستی تاسو فولو نو واړوئ وجوهکم مخونه ستاسو شطره شطره طرف ته هو د هغه یعنی مسجد الحرام. لئلا یکون لئلا یکون د دې د پاره چې نوي للناس خلقو ته یعنی یهودیانو او مشرکانو ته علیکم پتاسو باندې حجتن اعتراض، ځکه چې په تورات کې لیکلی دي چې د اخرنی رسول او اخرنی امت نښه دا ده چې کعبې ته به مخ کوي،
یو وخت بیت المقدس ته او بیا به د همیشه د پاره کعبې ته مخ اړوي او دا به د هغوی ابدي قبله وي. نو که نبي علیه السلام او مؤمنان کعبې ته مخ وانه اړوي نو یهودیان به دا اعتراض وکي او شک به ورته پیدا شي چې تاسو اخرنی امت نه یئ، او مشرکانو به ویلي چې دا څنګه نبی دی چې دعوه د ابراهیم علیه السلام د امت کوي خو ابراهیمی قبلې یا کعبې ته لمونځ نه کوي. الا مگر الذین آغا کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دوینا د دی یهودونا او مشرکانونا، یعنی د قبلې د بدلولو نه وروسته هم سره د دی چې ښه پوهیږي خو بیا هم حق پټوي او اعتراضونه کوي. مثلا د مکی ځنو مشرکانو به ویلي چې لکه څنګه چې نبی علیه السلام او مسلمانانو ته زمونږ د قبلې حقانیت اوس معلوم شو او غوره یې کړه، همداسې به زمونږ نورې خبرې هم ورو ورو ومني. او یهودانو به هم ویلي چې مسلمانانو ته وروسته د دینه چې زمونږ د قبلې حقانیت ورته معلوم شو هغه یې ومنله، مګر یوازې د حسد، کینی او نفسي خواهشاتو په سبب هغه پرېښوده. نو الله فرمای فلا تخشوا، نو مه ویریږئ هم د دوی نه، یعنی د دې دروغجنو ظالمانو د اعتراضونو او د دلایلو نه مه ویریږئ. وخشونی او زمانه وویریږئ، یعنی زما نافرمانی مه کوئ. ولی اتمه او د دې دپاره چې پوره کړم زه نعمت خپل علیکم په تاسو باندې، ولعلکم او د دې دپاره چې تاسو تهتدون سمه لار پیدا کړئ. دا د قبلې بدلیدل هم داسې یو نعمت دی کما لکه څنګه چې ارسلنا درلیږلی دی مونږ فیکم په تاسو کې رسول منکم دستاسو ځنې، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم، یتلو چې لولي علیکم په تاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږ، ویزکیکم او پاکوي تاسو، یعنی د کفر او شرک نه ستاسو عقیدې پاکوي. ویعلمکم او درخی تاسو ته الکتاب قرآن کریم، والحکمت او سنت یا رازونه د دین. ویعلمکم او درخی تاسو ته ما آغا څه لم تکونو تعلمون چې تاسو پې نه پوهېدلی. مخکې ذکر شو چې الله تعالی لوی نعمتونه یعنی د قرآن کریم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان لوی نعمتونه او بهتره قبله درکړه. نو اوس فرمایي چې د دې نعمتونو په مقابل کې تاسو هم فذکرونی، نو تاسو ما یادوئ، اذکرکم زه به تاسو یاد کړم، وشکرو لی
او شکر باسي ماتا ولا تکفرون او کفر یعنی انکار او ناشکری مکوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.